رحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین، تاسو ګورئ ایس جی چینل. په دې ویډیو کې موږ د tradingview.com باره کېږو چې tradingview.com څه شی دی، څنګه استفاده کېږي او څنګه په موبایل کې یوز څنګه دی. موبایل کې تاسو څنګه کولی شئ استفاده ترې والی، ځکه چې موږ د کمپیوټر په باره کې جوړې کړي دي چې کمپیوټر کې تاسو څنګه tradingview.com استعمالولی شئ، یوز کولی شئ. هماغه اصل کې که تاسو tradingview.com نه پېژنئ، tradingview.com په خپل مینس کې یو رقم مارکیټ ریډر ورته ویلی شو، مارکیټ ریډ مطالعه کولی شو په دې کې. بلکې داسې نور ډېر سافټویر د خپل MT5 MT4 هم چې تاسو پېژنئ، MT4 MT5 کې چې کوم چارټ دی هغه هم صحیح دی، هغه هم کار کوي. خو په دې کې موږ سره اکیورسي دغه ډېر زیات اسانتیا ځکه رامنځته کړي tradingview.com چې هغې کې موږ سره مثال د خط کش کولو، د ډرا کولو، نوم لیکلو، یو څه شی چې لیکو پکې چارټ چې زوم اوټ کوو، زوم ان کوو، چارټ ډیزاین بدلو، نو ډېر یو ښه کوالټۍ سره موږ سره راښیي. او بل مستقیم صرف چارټ درته ښیي، ډایرکټ د انټرنیشنل مارکیټ سره کنیکټ دی tradingview.com. انشاءالله په دې مفهوم باندې به پوه مې، ځکه چې ما په کمپیوټري ویډیوګانو کې ویلي دي چې کمپیوټر کې تاسو tradingview.com څنګه یوز کوئ. او راځئ چې اوس موبایل tradingview.com استعمال وګورو چې څنګه استعمالولی شي. اول به تاسو طریقه وښیم چې تاسو اول tradingview.com کوم ځای نه پیدا کړئ. ګوره دلته پلیلیست موږ سره شته دی، پلیلیست ته به لاړ شئ. پلیلیست ته چې لاړئ دي، پلیلیست کې به تاسو څه وکړئ، پلیلیست کې به تاسو دلته پلیلیست چې راغلی، پلیلیست کې به دلته په دې سرچ بار کې به ولیکئ، سرچ بار کې څه ولیکئ، سرچ بار کې به ولیکئ tradingview، به صرف ولیکئ tradingview، په خپله به څه راشي، په خپله به tradingview.com راشي درته. صحیح ده؟ دا دلته trading دا تیار ما مخکې لیکلی دی، دلته به راشو، دا دی tradingview.com. صحیح شو. tradingview.com تاسو ته هغه نه ښکاري، زه به دا لږ ډاون کړم. صحیح شو. دلته موږ سره څه دی tradingview.com. tradingview.com تاسو دلته لاندې راشئ، ګورئ دلته موږ سره تر اوپن یې لیکلی. اوپن به هغه وخت صورت کې لیکي چې ما انسټال کړی دی، ځکه چې کله انسټال نه وي نو ډاونلوډ هلته انسټال لیکي، انسټال به کلیک کوئ. صحیح شو. دا وګوره، دا کلیک کوئ، انسټال معنا ویل شو. ښه، دلته ګوره دی اوپن په ځای باندې دلته انسټال لیکل شوی، نو انسټال چې کلیک کوئ یا ډاونلوډ یا انسټال هر څه چې دلته لیکل شوی یا به کلیک کوئ، ډایرکټ به تاسو لپاره tradingview.com ډاونلوډ سټارټ شي. صحیح شو. دلته تاسو ګورئ په دې ځای کې موږ سره ګورئ دې ریټینګ هم څومره دی، 4.6 دی، 4.6 څه دی، دې ته سټارس ورکړی. نو دا ډېر اکیورسي ډېر ښه کار کوي، ډېر یو لکه زه خپله عموما سره ګوره سټارونه خلک ورکړي دي، یو ښه ایپ دی، ښه یوز لري. دا ویډیو ګوره زه چې جوړوم tradingview.com باره کې دي، کې د tradingview د خوا نه ما دپاره څه نشته دی، او نه د tradingview د خوا نه ما څه فایده رسېږي، داسې مثال ایډورټایزنګ په حساب سره یا هم داسې. دا زه فري کوم، ما ته ښه کار کوي، ما سرچ کړی، ډېرو خلکو ته هم ښه کار کوي. نو ځکه زه غواړم چې تاسو هم tradingview.com کمپیوټر کې هم یوز کوئ او موبایل کې هم د سره یوز کوئ. صحیح شو. ښه، په دغه ځای نه به انسټال ووهئ. اپ ساده اپ چې څنګه انسټالېږي هماغه شان دی، به هم انسټال شي، څه مشکل نشته دی. بیا هم څه پوښتنې کمنټ باکس یا واتساپ نمبر باندې کولی شئ. ښه، ما سره تیار انسټال دی. دلته ما سره څه دی، دلته ما سره دا دی، ما سره دا انسټال دی، دا دی. صحیح شو. دا دی ما سره انسټال دی. نو دې انسټال ایپ ته اوس وګورو، دې ځای ته، دې ځای کې اوس موږ سره دا کلیک کوو، tradingview.com موږ کلیک کې و دلته موږ سره څه کولاویږي، یو مکمل دې یو مکمل کوم چې کرنسۍ دي، پیرز دي، ګولډ دي، سټاک مارکیټس دي. په دې کې مطلب دا چې څومره نړیوال انټرنیشنل مارکیټ دی، ټول دې سره څه دی کنټیکټ دی، دې سره تاسو کولی شئ. دا اوس ما ځان ته خپل لیست جوړ کړی دی، عموما د دې لیست چې دی، د دې لیست داسې. صحیح شو. د دې لیست عموما داسې، دا وګوره دلته څنګه ښکاري، دا واچ لیست کې مکملي. او موږ سره دا وګوره ایس جی ایف ایکس په نوم ما جوړ کړی ځان ته، دا ما خپل پلی لیست جوړ کړی دی. پلی لیست څنګه جوړېږي دا درته اوس وایم. صحیح ده. ښه، دلته وګورئ تاسو په دې ځای کې موږ سره څه دی، په دې پوینټ کې په دې ځای کې موږ سره دا 3 ډیشه دي، 3 خطه دي. دا موږ داسې کلیک کړه. بس په دې کې تاسو کولی شئ، ګوره دې ځای کې دلته تاسو وګورئ ریډ شی، دلته تاسو کولی شئ چې مطلب ریډ لیست، یا مطلب دلته تاسو کولی شئ چې ریډ لیست دی، دلته مطلب تاسو خپل یو لیست جوړولی شئ. نو دلته ایډ لیست څنګه ووهئ، ایډ لیست ته راغلی، دلته ایډ لیست کړو، ملټیپل کړو، دا دلته تاسو کولی شئ یو لیست، ځکه چې ما یو لیست ځان ته جوړ کړی، بل لیست نه جوړېږي. خو بیا هم زه تاسو ته ټرای وکړم، میبي لیټر به اوس ووهو، دلته به راشو، دلته. صحیح شو. دې ځای کې تاسو وګورئ، دې ځای کې اوس ما سره پلی لیست جوړ دی تیار، نو ځکه دلته اوس ما سره بل پلی لیست نه جوړېږي. که جوړېدل هم سخت نه دی، به صرف هملته لاړ شي، ریډ لیست ته ایډ سمبول به وهئ، او ایډ سمبول نه پس ته زه ترې راشي، اوس اندازه لږ راغله،
که بیا دغه نه شي ګوره به دې کې هر یو دا مثال زه نفټي مثال دا د انډیا سټاک دغه دی دا شو دا به ایډ شي پکې زه به دا پلس کما صحیح شو ایډ ان ریډ لیست صحیح شو پلس چې وایي به ډایرکټ به هلته ایډ شي بل راځو بل مثال موږ سره مثال دا څه شی شو ټسلا کمپنۍ یا یورو ایس ډي دا ایډ کوو دا ده پلس وایي دلته هم پلس والی شي او که نه داسې نه کولاوی دا دی د څنګ کې ټول پلس پلس ساینونه دي نو پلس چې څنګه وایي دا به څه شي دلته هم تاسو کولی شئ او که ډایرکټ غواړئ سرچ کوئ مثال زه غواړم چې ګوګل کمپنۍ ځان سره کړم نو هغې ته الفا ورته وایي خو زه به ډایرکټ ګوګل ولیکم بیا خپله راځي هغې ته الفابیټ وایي که نه ګوره نوم یې لاندې لیکلی دی دلته وګورئ ګوره الفابیټ آی ان سی لیکلی صحیح شو نو دلته زه غواړم دا ایډ کړم دلته راځو دا پلس ساین وهو پلس ساین چې ووالو ګورئ دا ګورئ ټول داسې مسلسل دا پلس ساین چې ودې والو ټیک مارک راځي بس صحیح شو دلته موږ سره بس څو دانې موږ ایډ کړه دې نه واپس بیک شو دا دی موږ سره یو ریډ لیست جوړ شو یو دانه بیل اضافه لیست جوړ شو صحیح شو ریډ لیست اضافه لیست هر شی چې ورته ویلی شي مطلب موږ سره یو خاص لیست جوړ شو لکه دلته چې موږ سره زما د خوښې لیست دی تاسو هم داسې لیست جوړولی شئ زما د خوښې لیست کې وګورئ څومره څه شیونه دي دا وګوره کمپنیانې دي بیټکوینس دي پکې هغه هم ما پکې ایډ کړي دي سټاک دا چارټ همدا شان دي ما سره یورو ایس ډي دا جی پی بي ایس ډي دا ګولډ دی ما سره اویل دی ما سره نو دا ما زما د خوښې لیست دی چې کله چارټونه سرچ کوم نو عموما دغه ګورم بیا چې کله دیږم چې نه بیا زما خیر اضافه به نور ګورم هغه به اضافه چېرته کتل کېږي اضافه دلته هم راتلی شم دې ځینې هم ګورم دا واچ لیست کې دلته خو دومره شی نشته او ډایرکټ راځم دلته راځم دا پلس ساین ګورئ دا پلس ساین ګورئ دغه وهم دا پلس ساین چې وهي دا پلس ساین چې وهي دلته به راشي سمبول چې راشي مو دلته ته مثال هر شی چې سرچ کوې غواړې چې راواړې مثال اوس ما سره لیست کې شی نشته ما سره لیست کې مثال اوس زه یو کرنسي به وګورو یو کرنسي مطلب دا چې زه به وګورم چې چاینیز به وګورو چې چاینیز کې کوم کرنسي راځي آیا ته خو ین وایي اصل کې خیر زه به دلته وګورم چې ما سره کوم شی نه دی هلته نوم هم ورکوی شي دلته وګوره ما سره ایډ شی نشته نو زه به دلته مثال اوس بینک نفټي دا د انډیا کمپنیانې دي مشهورې 500 کمپنیانې یو ځای شي ګوره پلس ساین راغی دلته زه نو نشم ایډ کولی ځکه چې وایي ته بل پلین واله نو بل پلین دا به پیسو چې والي نو هغه تا ته بیا ایډ کېږي دلته صحیح شو نو زه واپس دې نه بیک شو دا د موږ سره که چېرته ایډ شوی بینک نفټي او دلته ایډ کېږي که ټچ ایډ شي نو دلته به ایډ کېږي راځي درته نو داسې پلیلیست ته څنګه جوړوی شي پلیلیست په همدې اسانه طریقه دومره شی نشته دی دغه به وهي دا که وهي هم صحیح ده که نه وهي دلته راځي صحیح ده که نه وهي دلته راځي دې ځای کې څه کوئ دې ځای کې موږ سره وګوره واچ لیست شو واچ لیست نه بس بیا ایډ ووهه دا ایډ څنګه وهي دلته خو موږ سره یو لیست که بل تاسو سره لیست خاص هم نشته نو ایډ چې وهي هملته بس هغه ایډ سمبولس وو سمبولس کې بس هره کرنسي د خوښه کلیک کوه پلس ساین واخه خپله به ایډ کېږي او بس بیا هغې نه هر وخت چې چارټ کولاوې دا بلته صف دي بس دا به همدې ځای نه کار خو بله مهمه خبره ته دا م وکړمه چې کله ته غواړې چې شی وکړې مطلب په دې کې کار وکړې د هغې دپاره تا ته په کار دا ده چې ته یو داسې کار وکړې زه به دا ریډ لیست به ایسته کومه چې دا ما څه په کار نه دی صحیح شو ښه دا میسته کې و دلته موږ سره څه دی ګوره موږ سره ضرور څه دی دلته مهمه خبره ته دا وکړم چې دلته موږ سره زه ودرېږه چې دغه پوزیشن پیدا کړم مینو ته راځو ګوره مینو ته راغلو صحیح شو دا مینو ده موږ سره دلته ګورئ تاسو دې کې مینو دا مینو تاسو ته ښکاري که نه دا مینو کلیک کا او د مینو کې دلته تاسو ګل اول تاسو اکاونټ ایډ نه دلته نو دا غلطه ساين اوټ ماته لیکل دا ساين ان لیکل شوی ساين ان چې لیکل شوی دا تاسو خپل جیمیل اکاونټ لاګین کړئ جیمیل اکاونټ څنګه ساين ان وایي بس دا تاسو تیر موبایل کې تاسو جیمیل لاګین نه تیر نو دا صرف یو لیست وړو کې ګلاوي غلطه تاسو جیمیل راځي بس چې کلیک کې او اوکې کلیک کې بس اوکې لاندې راځي کلیک کا بس ډایرکټ بس دلته شی وشي حسابلته tradingview.com کې اکاونټ کولاو شي هغه فائدہ څه ده دغه فائدہ دا ده چې ته کله چیرته اکاونټ کولاو نه کې مثال د خپل جیمیل سره کنټیکټ نه کې نو کته چیرته مثال
دا کرنسی نه اډ کې یو دفعه دی بیا اوټ شي شاید دا کرنسی نه غلیس ریډ لیست چې کوم دی یا فیورټ لیست چې ورته ویل شو یا د خوښ لیست هغه چې کېږي استکیږي ډیلیټیږي نو د هغې خاطر چې ته غواړې چې مسلسل زار وخت کلاو کم بند کم نو هغې دپاره بیا دا مهمه ده چې ته جیمیل کلاو کړې بیا دې بله خوبي هم دا ده چې ته جیمیل دا کلاو کړې او زما دا سیټ اپ ډایرکټ کمپیوټر سره هم کنټیکټ دی ځکه کنټیکټ دی چې دلته دې جیمیل او دغه جیمیل ما دواړه یو کړی دی نو کمپیوټر کې هم چې زه کلاو کوم همدا پلی لیست ما سره او که موبایل کې هم کلاو کوم همدا پلی لیست ما سره نو په دې خاطر څه کولی شئ تاسو کولی شئ چې جیمیل اتمن لوګین کوي کولم شي او اتمن مهم هم دی سیده جیمیل سره کنټیکټ کوي او بیا راشي ښه او تاسو ګوره دلته دا مینو ما کلیک کړو مینو نه پس واپس واچ لیست سره راغلم والی شي زمونږ فیورټ لیست هم راځي او واچ لیست اضافه چې کوم دی کمپنۍ د خوانه trading.com د خوانه لیست شوی هغه هم راځي واچ لیست کې تیر کم بلډین چې ورته وایي بلټن هغه چې کوم دی شرکت کمپنۍ د خوانه سلیکټ شوی نو هغه واچ لیست کې راځي او چې موږ جوړ کړو د اډ لیست کې نو دلته به موږ سره خپل نوم ورکوي شي او دغه شان دي کرنسی اډ کوي شي صحیح شو دا د مهمه خبره زه کوه مهمه کارو چې دلته ما تاسو څه وکړه دلته ما تاسو په دې پوه کړئ چې څنګه کرنسی نه اډ کولی شئ ځان دپاره فیورټ کرنسی نه صحیح شو ښه اوس راځو په دې کې موږ سره دلته تاسو ګورئ په دې لاندې ځای کې چارټ لیکلی ایکسپلور لیکلی آیډیاز لیکلي او مینو خو مې ته ایکسپلین کړه چې مینو کې تاسو مهم کار چې دی هغه جیمیل سره دی جیمیل تاسو لوګین کوئ نور کارونه پکې واړه شته دی مینو ته لاړ شو دې کې واړه سیټینګ یا خو دې کولی شئ سبسکرپشن اخیستی شئ یا پیسو باندې څوک دا اوس چې ما ته میسج راتلی هغه د اډ یو لیست مې اډ کولی شو بل لیست نشم اډ کولی نو هغه ځکه چې دا فری دی چې کله پیډ شي نو بیا ته کولی شي تا ته ازادي درکوي چې ته هر څو لیستونه میټ کړې ګراف کې چې کله څو دانې انډیکیټر یوز کړې انډیکیټر هم ته کولی شي څو دانې یوز کړې استعمال کړې نو دې خاطر ته په پیسو بیدالې خو پیسو ضرورت نشته دی بس د همدومره ضرور دی انډیکیټر هم دومره نه استعمالیږي صحیح ده واپس واچ لیست ته راځو واچ لیست کې اوس موږ سره ګوره دلته موږ سره شی دی چارټ دی نو چارټ ګوره چارټ تاسو غواړئ که چارټ ډایرکټ داسې کلیک کوئ نو دا د کمپنۍ د خوا نه کله نه کله چارټ ما خو پکې خیر ګوتې وایي ما ګولډ ته کلاو کړی دی خو کمپنۍ د خوا نه یو چارټ مسخط کولاوي دا چارټ چې کلیک کړي کوم یو دا چارټ چې کلیک کړي نو کمپنۍ د خوا نه شی کولاوي چارټ کولاوي ښه راځو ایکسپلور ته دا اوس د چارټ کې ډېرې خبرې دي اوس راځو ایکسپلور ته ایکسپلور کې ګورو صحیح ده ایکسپلور کې ګورو موږ ایکسپلور کې څه شی دی ایکسپلور کې موږ سره عموما چې څومره نړیوال غټ فیوچرز ورته ویلی شو آپشن ورته ویلی شو سټاکس دي کموډیټیز دي کرپټو کرنسیانې دي همدا خپله کرنسیانې دي چې یورو یو اس ډي جي بي بي اس ډي ورته ویلی شو دا ټول دلته موږ سره بس بغیر د سرچ نه دلته راځي ګوره دلته ګوره لاندې څه نیوز هم پکې راځي واړه خبرې دغه هم پکې راځي دا ګوره د دې مطلب دلته تاسو ګورئ دا ګوره مثال د اپل دغه مشهوره کمپنۍ هم دلته دوی لیست کړي تیاري نو دلته هم تاسو کولی شئ څوک سرچ نشئ کولی دغه نشئ کولی دلته هم راځئ ډایرکټ هم ټچ کوی شئ ګورئ ښه نظر لاندې تېروئ بیا هم خوښوی شئ پکې دلته ګورئ موږ سره څه شی دی دلته دا ګوره لیکلی هم دی اوورویو صحیح شو اوورویو لیکلی دی صحیح شو دلته ګوره اوورویو دی دلته سټاک سیل د کرپټو دلته دا کرپټو مطلب کرپټو کرنسي چې بیټ کوین او ډوجي کوین دا ټول پکې راځي فورکس شو فورکس کرنسیانو خو پېژنئ یورو اس ډي جي بي بي اس ډي هم داسې نور کرنسیانې فیوچر شو فیوچر کې هم موږ د سټاک نه کارلو سټاک کې موږ راتلونکي کې بیا ټریډ کوو خپل یو پالیسي لري دومره زرونه د هغه چې کله ته سټاک کې داخل شي بیا خپله پوهېږي سټاک کمپنیانو کې ښیم سټاک کې ټریډ چې کوي هم دې کې مثال فورکس کې سټاک کې خلک ټریډ کوي خو هغه د فیوچر مربوط نه دی هغه کې فیوچر نه کېږي خو کله چې د فورکس د سټاک خپلې کمپنۍ نه چې دي مثال امریکا کې دي هند کې شته انډیا کې یا نور خارجي ملکو کې خپل سټاک کمپنۍ چې هغې کله کار کوي نو هغه کې بیا فیوچر هم درکوي آپشن ټریډنګ هم ورته وي هغه هم ورته ورکوي نو هغې باندې بیا خیر هغه وخت کې خپله پوهېږي دومره خاص موضوع نه ده هغه هم د ټریډنګ یو شکل دی چې څنګه شکل کې پسته کې وروسته کې د حساب سره نور چارټ هر څه یو رقم دي څه فرق نه کوي صحیح شو بانډز دي بانډز کې مطلب دی کې کم ولیټیلیټي 100 داسې یو څه دغه دي هغه د مشهورو کمپنیانو جوړې کړي نو هغې بانډز یو ځای کولو نه پسته دا شی نه جوړ کړي بانډز موږ دغې ته ویلی شو بعضې کمپنیانې دي چې هغه شیرز خرڅوي سټاک کې په حساب سره ورلډ اکانومي نړیوال حالات موږ دې کتی شو دلته تاسو ګورئ ښه راځو ګوره بس دلته به ځای په ځای زه کلیک کړو تاسو به یې ګورئ کرپټو کرنسي کې ګورئ ټولې کرپټو کرنسیانې موږ سره دي لږ نیوز هم اوس دا ورکړی دی کرپټو کرنسیانې ګورئ واړه نیوزونه هم ورکړي انالایسس هم ورکړي دي ټول د کرپټو کرنسي مربوط دی خبره چې لاړم هغه خو سټاک ته لاړو خبره دلته وګورئ دلته سټاک کې تاسو ګورئ سټاک کې موږ سره دا سټاک راغی کرپټو کرنسي کې موږ سره شی راغله کرپټو کرنسي کې موږ سره د کرپټو کرنسي مکمل مربوطه راغی فورکس کې موږ سره یورو اس ډي شو ګوره یو اس ډي جاپان شو جي پی بي اس ډي شو یو ډي اس ډي دا ټول ایکسپلینیشن درکوي دلته تاسو کولی شئ دې نه استفاده وکړئ زه فیوچر د فیوچر کې ګورئ دلته ګوره ګولډ سیلور دی عموما سره دې کې موږ چې نه کار اخیستی شو د
سټاک کې ډېر ښه کار راغلو سټاک کې ډېر استفاده کوو ګوره دلته ګوره S&P 500 نو دا موږ سره څه دی دا موږ سره سټاک کې راتلی شي همدا شانتې ګوره دې کې ګولډ هم راوستی سلور هم راوستی اویل هم راوستی نو دا موږ په یو حساب سره سټاک کې ځکه کاروو چې دا مې انټرنیشنل کموډیټیز راځي نو دې کې موږ فیوچر کې کار اخیستی شو خو دومره خاص رول نه لري دا چې دی موږ کولی شو چې په سټاک کې ډېر یوز کړو صحیح شو سټاک کې ښه بانډس ته راځو بانډس کې وګورئ ما هغه کمبینیشن یې جوړ کړی دی د انټرنیشنل کمپنیانو یا انټرنیشنل ملکونو د هغې کمبینیشن یې جوړ کړی نو هلته ګورئ یورو اس ډي شو یورو د یو اس ډي خپل څه نوم یې ورکړی 10 واي لیکلی دی همدا شانتې یورو 10 واي 10 دغه شانتې کرنسي نه دی ورلډ اکانومي چې دا ورلډ اکانومي کې نړیوال اکانومي حالات راغسي خو دې کې موږ دومره کار نشته دی خو بیا هم تاسو سره په ځان پوهیږئ ګوره واړه واړه نیوزونه هم درکړي صحیح شو ښه آیډیاز کې چې آیډیاز کې بیا دې کې خلکو خپل نظریه ورکړي دلته تاسو کولی شئ دې نه استفاده وکړئ خلکو چې ویل انټرنیشنل کوم غړ کټ ټریډران چې دي په دې سټاک کې په tradingview.com ته پیسې ورکوي دوی بیا هغې کې خپل انالایسس کوي او خلکو سره شیر کوي صحیح شو بیا دې باندې دوی ته هغوی ته هم څه پیسې ورکول کېږي او څه فیصدي ورکوي نو دا د tradingview.com د خوا نه یو ډسکاونټ غوندې دی دلته وګورئ دا څومره چارټونه خلکو ایکسپلین کړي چې د شی کېږي XRP XAUUSD شو دا ټول تاسو کولی شئ چې ایکسپلین کړئ صحیح شو ښه دلته ګوره واچ لیست ته راځو واچ لیست ته واپس راځو اوس ما ویلې چارټ ته ګورو چارټ کې موږ څه کوو چارټ کې لږ ایکسپلینیشن کوو چارټ ته راځو چارټ کې موږ سره ګوره چارټ څنګه کولاوئ هر یو کرنسي چارټ تاسو غواړئ کولاو کړئ صرف یې ټچ کړئ یورو اس ډي ما ټچ کړه دا کولاو شو دې کې تاسو ګورئ دا دی ټریډ لیکلی دا ټریډ چې لیکلی دی ټریډ موږ چې څنګه کلیک کوو نه ټریډ نه بخښنه غواړم ټریډ خو موږ ډایرکټ ټریډ لګو دا ګورئ دا څلور خانې مربع غوندې شکل چې تاسو ګورئ دا چې کلیک کړئ داسې شی کوئ دلته به ډایرکټ تاسو چارټ ته لاړ شئ دلته موږ سره مخکینی چارټ هغه خړ شو واپس بل چارټ کولاوي ګیان دا موږ سره چارټ کولاو شو دې کې چې اوس ما څه کړي هغه صف پاتې دي صحیح شو ګوره راغله هر څه ګورئ دې کې چې ما څه کړي دا خطونه هر څه ما کړي دا خطونه پکې تاسو نه کوئ دلته بیا صفحه چارټ راځي نو دا ما چارټونه کې خطونه ځان ته کړي سپورټ ریزسټنس لینو ما تیر جوړ کړي ډرای کړي دا خوبي همدا ده چې تاسو بیا هر وخت نه په عذابېږئ صحیح شو نو دا چارټ دی نو چارټ کې هم څه خبرې دي چارټ به انشاءالله بلې ویډیو کې څه ایکسپلین کړو چې چارټ باندې څه پوه شئ چارټ مهمه دی چې هغې باندې څه پوه شئ نو انشاءالله بیا هم څه مشکل درته نه انشاءالله په بل ویډیو کې به مکمل د tradingview.com د چارټ سره ختم کو بیا هم څه مشکلې پوښتنې دا نه کمنټ باکس کې واتساپ نمبر باندې کوی شئ انشاءالله تر بل ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته